د رب په سپېڅلي نامه سلامونه ستړي مسئ له ښار تلویزون څخه لنډو خبرونو ته ښه راغلاست. زموږ قربانه مزلفه کاکړ. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د پاکستان لخوا د ډیرو لوړو تعرفو له امله سوداګر اړ شوي چې دغه هیواد ته د میوو او سبزیجاتو صادرات بند کړي. د چهارشنبې په ورځ د جولای په 18 د دې خونې غړی خانجان الوکوزي رسنیو ته وویل چې په ځینو مواردو کې د پاکستان ګمرکي تعرفې 15 برابره لوړې شوې ده. د بدخشان ولایت د ترافیکو مدیریت ویلي چې په دغه ولایت کې د ترافیکي پیښو له امله 15 کسان مړه او 14 نور ټپیان شوي دي. دا پیښه پرون ناوخته د کوهستان ولسوالۍ اړوند په ګلخا کلي کې شوې ده. سرچینو ویلي چې پیښه هغه مهال وشوه چې یو لنډ کروزر موټر له سړکه واوښت او چپه شو. جو بایډن وایي که روغتیایي مشکلات مې ډاکټران تایید کړي زه به د امریکا د ولسمشرۍ له ټاکنو څخه د وتلو په اړه غور وکړم. د امریکا ولسمشر چې ډیموکرات ګوند د ځینو غړو لخوا تر فشار لاندې دی له ټرمپ سره له سیالۍ لاس واخلي او بل نومان ته موافقه ورکړي. په یوه ټلویزیوني مرکه کې چې د چهارشنبې په ورځ د جولای په 18 خپره شوه ویل که ډاکټران ماته د یو راپورته کېدونکي روغتیایي ستونزې په اړه خبر راکړي نو زه به د ټاکنو په سیالۍ کې د پاتې کېدو په اړه په خپل پریکړه له سره غور وکړم. د امریکا د استازو جرګې غړی مایکل والټس وایي که ټرمپ ټاکنې وګټي نو له افغانستانه د وتلو پر مهال د 14 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو په تړاو به ټول اسنادونه خپاره کړي. هغه ټینګار کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د امریکا لپاره یو تور داغ دی. د اروپایي ټولنې د 28 هیوادونو سفیرانو له ارمنستان سره د ویزې د معافیت د خبرو اترو د پیلولو لپاره د اروپایي کمیسیون وړاندیز تصویب کړ. پر دې طرحه له ډېرو مودې راهیسې بحث شوی او اوس به د رسمي تصویب لپاره اروپایي شورا ته وړاندې شي او بیا به په اروپایي کمیسیون پورې څېړنې وکړي. دا پروسه د هر هیواد لپاره توپیر لري ځکه چې اروپایي اتحادیه د غوښتونکو هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې د امنیت مسلو په ګډون یو شمېر مهمو شرایطو بشپړ کړي. ارمنستان تمه لري چې په دې لاره کې د کلونو لپاره اوږده لار پر مخ بوځي. د سعودي ولیعهد شهزاد محمد بن سلمان د چهارشنبې د جولای په 18 د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره ټلیفوني اړیکه ونیول. د رسنیو د راپور له مخې محمد بن سلمان او مکرون د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو پرمختګونو د غزې د وضعیت او همدارنګه د اوکراین او روسیې د کړکېچ د حل پر لارو چارو خبرې وکړې. دوی په یو شمېر نورو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو او د سیمې د وروستیو حالاتو په اړه نظرونه تبادله کړه. د چهارشنبې په ورځ د جولای په 18 د حزب الله عمومي منشي حسن نصر الله اسرائیلو ته خبرداری ورکړ چې د ملکي وګړو په وړاندې د بریدونو له دوامه ډاډه وکړي. دا خبرداری وروسته له هغه ورکول شو چې د لبنان په سیویل کې د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې 3 ماشومانو په ګډون 15 کسان ووژل شوه. نصر الله ګواښ کړی چې د حزب الله ځواکونه به په اسرائیلو کې نوې سیمې په نښه کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی چې د فوټسال غوره لیګ دریم پړاو سیالي به سبا د جمعې په ورځ د جولای په 19 شروع شي. دغه لوبې به د فوټسال کمیټې په جمنازیوم کې د 10 لوبډلو په ګډون ترسره شي. افغانستان د فوټسال غوره لیګ دریم پړاو سیالي سږ کال په داسې حال کې ترسره کیږي چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډله د 2024 کال د فوټسال نړیوال جام ته لاره موندلې ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. دا هم د نن ورځې لاند خبرونه تر بیا ښې چارې الله مو مل شه.